د سعد بن وقاص لومړی پلې لوا په تالار کې د 100 تنو مجاهدینو د سویې د تثبیت ازموینې جریان دی چې د کندوز پوهنې ریاست له لوري واخیستل شو. ټاکل شوي چې له ازموینې وروسته یې زده کړې پیل شي. نن د کندوز ولایت پوهنې ریاست د هغه مجاهدینو د تثبیت د سویې امتحان واخیستو چې هغه غواړي چې بېرته خپلو عصري علومو ته دوام ورکړي. په دې تثبیت د سویې کې د 10 صنف او د 11 صنف امتحان و. هغه مجاهدین غواړي چې سکاله په 1403 کې 11 صنف ووایي، هغه به د 10 صنف امتحان ورکوي. او هغه مجاهدین غواړي چې هغه 12 صنف ووایي، سکل به هغه د 11 صنف امتحان ورکوي او بیا به 12 صنف ووایي. هر مضمونوار به ترتیب صحیح و غلط و 4 گزینه‌ای و تشریحی ترتیب شده است که 12 مضمون که در هر مثلا در 11 خوانده میشه همین به همین قسم ترتیب شده و این نظارتش مربوط تربیه معلم و انکشاف مسلکی معلمان میشه. د هغه مجاهدینو ازموینه وسوه چې د شل کاله زده کړې نیمګړې پاته وه. دغه ازموینه د حضرت سعد ابن ابي وقاص پیاده لیوا کې په کلکو امنیتي تدابیرو سره پای ته ورسېدل. د ازموینې ګډونوال وایي په تیر کې په جهاد بوختو د زده کړو زمینه ورته نه برابره، خو اوس چې اسلامي امارت ورته د زده کړې زمینه مساعده کړې ډېر خوښ دي. امارت اسلامي نه موږ ډېر خوشحاله یو. الله دې دوی ته ډېر لوی اجرونه ورکړي چې موږ مصروفه مخکې په جهاد په دوره کې څوک دې ته موقع مساعده نه وه چې موږ دا مکتبونه ویلي وای. اوس دې مشرانو موږ باندې ډېر لطف کرم وکړه چې موږ دغه امتحان ته برابر کړو چې نن انشاءالله تعالی مجاهدین ټول راغلي دي او دلته امتحانات روان دي. موږ ډېر خوشحاله یو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اسلامي امارت د مجاهدینو روزنې او د پوهې کچې لوړولو په موخه اغېزمن ګامونه اوچت کړي دي.